السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیټ څنګه؟ خیرت دې څنګه؟ شکر خیر. څنګه د کار مال دې کړی دې ساره څه نه دې کړی؟ یا سیټ یو شی مس سار راسم د ګراک مخکې په سترګل نه لیدل. اخر نه چې راغلی دي زما وستا په څنګه توان خلاص کړی دي. زما وستا کار ټپ را درولې دي. دا د لاس زما تعالی که څه اوس ګراک نه راځي. استم فکر مکو زه به نن د کار وکم چې دای به یاد ساتي. کوم پر دا روډ نه راوستي ستاده خو پور بدل کوم. نن به زه د علاج کوم پرېږدم بیا نه. خو دا ځای کړی یار. رالز بل ځای پر دې باندې ودرېدی. رالز ما وستا په څنګه د پرچون کوان خلاص. یو کوان سن وستا څه ضرورت شراله. زما په څنګه د کوان خلاص کی یار. ته فکر مکو ته به کوان ته وځم کار وکوم. صحیح ټیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مې خیر دوکاندار برا پسوله یو نیم سل پیل او ورځې پسوله 2 نیم سال به شی ورځې دي دوکاندار شب ورځې دي وای شی ورځې ښه خزي مارش چشته چې ته غوښته په کوان برا مې غوښته بس په څو در کوله په یو نیم سال بل او ورځې په 2 نیم سال شب ورځې هغه څنګه زموږ کوان دی هو. هلته ورسه ښه برابر په سوشل پیدا کې ښه. ورځي په 210 پیدا کې اټیک ښه ښه څنګه ولات کوان وا څنګه ولا ښه راځه شاده کراسه راځه بس څنګه د سرزانه دي راځه دای به ګور روزي د خدای په لاس ده بنده په لاس نه ده پانه راکوي رس په مراکي اها دا که شروعات ته ودر پر مخ زستا پتا څه چې مونږ کوم چې په خپل سره ور کوم لا بم تا نه پرېږدم تراله راله زما په څنګه دي توان خلاص کی پرېږدم دي نه چې په روډ دي نه راولم دا سات نه پرېږدم نن خو دا څلور پنځه کې راکه ثبوت هر ورځ کې راکان سبیا په خپل سره ور کوم تا نه پرېږدم زه به تا در په در کوم په روډ به راولم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سړی مس خیر وسیم برا پسوله دوکاندار په سوشل په کیلو دی او ورځې پسوله په 210 په شی ورځي ښه 3 کیلو برا راکړه 2 کیلو ورځې راکړه وسته به ده. هو دا 3 کیلو براس ولا ها دا 2 کیلو ورځي ښه کوم بس دا غن څه کاټ وسته کاټو دا صاحب کاسو کوم اسیب باندې ماشه لکه څنګه سوغل کوان دي سودا ورکله وسته سودا مور پیسې څه کې دا د پرتی دی بده راک اسیټ هیڅ رقم پیسې دي دا خو څه دي ما بانک سرویان دي ته دا پیسې ته نه کتل یا سیټ هغه ما ډیر کلک نوټ راکړی ډیر نوې نوټ راکړی دا بیا وڅ په وسوله سیټ یو خبر درته کوم خو نه بده یا وکه اوس ته دا د الله له جانبې تا د بل مسلمان کوم غوښتله د بل مسلمان له دکان څخه تا ګراک راکښ کی خپل دکان دراوسی هغه خو ما ته سم نوټ راکړي ما په داخل کې کښې شو اوس مراواسي دا نوټ دار کم د چا کوم غواړي خدای پاک خپل د سره کوي سیټ تا د بل دکان په روزي په ګراک دغه وروله دغه ته وروله اگر ال سره خلاص غلط تاسو خپل اوس موږ به د چا کوم نه غواړو د چا دغه نه غواړو سیټ ارڅ دي دغه د الله نه جانب دي رس کروزیس دي ما ته تعالی راکړي بنده ما ته نه راکړي ما ته به دا کوشش کوس د په اعلی باندې کینو کو بندګانو کې نه کوه ملګرو دا میسج موږ جوړ کړی دي صرف او صرف موږ د مقصد لپاره جوړ کړی چې رزق موږ ته حالا راکړي د بنده په لاس شي نشته موږ ته په پښتنو کې دغه یو به بختسته چیرې یو ځای وټل خلاص پر څنګه وټل سره خلاص د نیت باندې کوي پرچون کار خلاص بل پرچون ولا سره خلاص د نیت باندې هر هغه کار چې موږ ته په څنګه بل سره خلاص کړي موږ ته نیت پر باندې روزي موږ ته تعالی راکړي د بنده په لاس شي نشته دا میسج ما صرف د دې لپاره جوړ کړی دی پر چا نیت ما بدوي چې الله در کړی د شخصي هم سي کچیر ته پر پروسی نیت بده الله د سایخ هم وګوره کوم چیرې زموږ د اکشن کلیپ ویډیو خوښه سوي مخته سره شیر کړئ د ثواب په نیت باندې چې هر ځای ژوندۍ اوسئ. السلام علیکم.